مفتی صاحب الله پاک دی وساته آمین ستا سره. زه وتر واجب لمونځ تهجد ته ساتم که کومه شپه شرعي عذر پیدا سي یا ویده پاتې شم بله شپه یې ګرځولی شم یا نه. که ویده پاتې شي کوشش خو اول وکړه که یقیني وي، که یقیني وي راپورته کېدل دي بیا یې پرېږده، که یقیني نه وي بیا یې مه پرېږده. ابو ذر رضی الله عنه وایي نبی علیه السلام ما ته 3 وصیته وکړل. یو وصیت یې ما ته دا وکړي چې وتر د ویده کېدو مخکې کوه، چې ویده سوي لا نه وتر کوه. ولې راته وویله؟ ځکه زما په راپورته کېدو باندې یقین نه و، کله پورته سوي کله د سوي، نو که د یقین وي چې راپورته کېږم بیا یې پرېږدم، او که ګډوډ یې کله پورته سوي کله پاته سوي بیا یې ماخستن کوه. خو بیا هم که دې پرېښول او نه راپورته سولې نو بیا چې راپورته سې که صاحب ترتیب یې. صاحب ترتیب هغه چا ته وایي چې د چا 6 لمونځونه نه یې قضا سوي نو بیا به د سهار تر لمانځه مخکې کوي، چې راپورته سولې د سهار تر لمانځه مخکې به اول وتر کوي، بیا به تر هغه وروسته سهار لمونځ کوي.